صاحب ستړی مه شئ. خان صاحب د خدای خاطر وکړه دا کنجوسي نوره پرېږده په دې دومره مال او حال دولت به تا خیر څه کوې. سهار مې 200 روپۍ راوړې هغه چای خو غونډې تا وچکې و دا سهار زه نهار ګرځم خېټه مې خوږېږي را ډېره نه ته دا راته ووایه چې ته زما نوکر یې او که زما پلار یې. نه خان صاحب زه خو ستا نوکر یم ستا تابعدار یم قربان دې شم. خان صاحب ها چې نوکر مې وې نوکر اوسه. خان صاحب ګوره زما مقصد دا نه و. زما مقصد دا و چې کنجوسي مه کوه. کنجوسي ښه کار نه دی. ګوره سرکوزیه چې د مردارې خولې نه دا خبره بیا ووته که نه ډایرکټ د نوکرۍ نه ختموم. خان صاحب ډېر وږی وم ځکه مې دا خبره وکړه. کور کې هېڅ شی هم نشته. مخې نه مې اخوا کېږه ورځه. خاورې وخورې سر خوړلیا د 2 روپۍ نوکر ته وګوره دومره خبرو ته یې ګوره. پلار جانه څه خبره ده چې ټول کور دې په سر اخیستی دی؟ زوی جانه هېڅ خبره نشته هسې د 2 روپۍ نوکر مې دماغ خراب کړل. پلار جانه لکه چې بیا دې کنجوسي کړې ده. ها زویه زه کنجوس نه یم دا سر خوړلم په دې ګرانۍ کې 5 وخته ډوډۍ خوري. ګوره پلار جانه زه په هر څه باندې پوهېږم نو زه دې پېغور سره شوی یم. ها زویه مطلب دې څه شی دی د څه شي پېغورونه؟ ګوره پلار جانه آزاده تکا نه دی همغه مرته نن یو پېغور راکړه ویلې په دومره دولت کې تا ته واده نه کوي یا به راته واده کوي او یا به درته کور پرېږدم. څه د زرداد دا جرأت چې تا ته د واده پېغور درکړی دی؟ درغلم زرداده. زرداده ستا دا جرأت چې تا زما زوی ته پېغور ورکړو اوس به دې زه خوښ شم. صبر وروره ته خو په خبره باندې پوهې که څه خبر ده؟ ته خو په خبره پوهېږې نه اوس به دې په دا کوتک پوهوم. زه پوه شوم وروره ستا زوی ته مو څه خبرې کړې وې که د شېبې باندې خو څه درغلي وي زه پوه شوم. ستا یې څه که زه زوی ته واده کوم او که نه کوم د تا بیا څه داسې بنګلې ورته والې دي. پرېږده ورور د کنجوسي دي لوره پرېږده یو زوی دی پرېږده چې خوشحاله ګرځي. زوی مې څه ګټلې دي دا خو مې په خپلو مټو ګټلې دي په مټو. وروره 2 ورځې ژوند دی خدای نه خواسته بیا به مړ وي دا هر څه به دې بیا زوی ته پاتې وي پرېږده چې خوشحاله وګرځي. وروره خبره خدای ډېره ښکلې وکړه دا کنجوسي نوره پرېږدم 2 ورځې ژوندون دی پرېږده چې زوی ته مې ښځه وکړم. شاباسې وروره 2 ورځې ژوند دی دا خو وه شکل لږ سر ته راغی. ګوره وروره زما دغه یو ځای دی داسې واده به ورته وکړم چې ټوله دنیا به یاد ساتي. بخښنه غواړم وروره ته مې د کاره وویستې زه درنه لاړم ته کار وکړه. ځه به مخه دې زړې ګلو نه ښه شو چې زموږ د کلي نه خو یو کنجوس کم شو. پلاره ستا د لاسه مې ټوله ځواني تېره شوه. دلاوره مبارک شه خبر نه پلار درته واده وکړ. دا څه وایې زه هم نمزاد شوم د دنیا خلکو زه هم نمزاد شوم. وای شرف پرکه چېرته یې دلته راشه. څه دي خان صاحب درغلمه څه دي خان صاحب. ګوره شرف پرکه دا لیز د سره واخله بازار نه سودا راوړه دا روپۍ هم د سره واخله. سمه ده خان صاحب. خان صاحب خیر خدای دا دومره سودا او دا دومره پیسې دا به کومه خوشحالۍ کې سرخړلیا دې خبرو دا وخت نه دی زوی ته مې واده وکړو لاړ شه بازار نه سودا راوړه ګلمانه را روان دي. دلاور خان مې واده وکړه دا دی راغلم دغه د خوښۍ خبر. خان صاحب سودا مې راوړه هر څه تیار دي. ګوره شرپرکه ما ته د ډېرو بدو ورځو کې لاس راکړی دی ما وبخه. خان صاحب خدای دې وبخه هېڅ خبره نه ده زه خو ستاسو تابعدار یم دا خو د خوښۍ خبره ده چې دلاور خان واده وکړو اوس به ټول ګډېږو که خیر وي او که نه.
زلمې دې خوښې وای ستا په سټ صابون وم